ولسمشر غني د اختر له لمانځه وروسته پر طالبانو او پاکستان ډیر سخت تورونه پورې کړل. اشرف غني تازه د طالب زندانیانو په اړه څه وویلې؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ، اختر مو مبارک شه. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ چې طالب او دولت هیڅ یو هم په دې ورځو کې اوربند ونه کړ او ښایي نن هم د ناامنیو پیښې په هیواد کې ترسره شي. ولسمشر غني د لوی اختر د لمانځه څخه وروسته پر طالبانو سخت ګزارونه وکړل او تورې پورې کړ چې دا ډله اوس هم له القاعده او تروریستي ډلو سره اړیکې لري چې تمویل او تجهیز اوس هم په پاکستان کې کیږي. ولسمشر غني تر ټولو مهمه خبره دا وکړه چې طالبان د سولې اراده نه لري او پر هغه چې له مخې وړاندې د دې ډلې 15,000 زندانیان خوشي شول پښیماني څرګنده کړه او زیاته کړه چې دا ډله د جګړې لارې واک ته رسیدل غواړي. ولسمشر د طالب زندانیانو د 15,000 کسانو خوشي کول د نړیوالو تیروتنو وبلل او زیاته کړه چې اوس هم هماغه زندانیان د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. ولسمشر غني وویل چې طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، عامه تاسیسات ورانوي، صحرایي محکمې لري او له تروریستي شبکو سره لا هم اړیکې لري. لوی اختر او جګړې تر دې وړاندې کلونه به د اختر موقع کې طالبانو او دولت اوربند کوه او خلکو ته به یې ویل چې موږ ستاسو د هوساینې لپاره دا کار وکړ، خو سږکال د دواړو لورو ملت هیر دی او د خپلو ګټو او جګړو لپاره ملت ته دا خوشحالي هم پرې نه ښودله. قسم یوه ورځ تر اختر وړاندې د افغان دولت او طالبانو جګپوړو مسؤلینو له لوري د سولې ناسته وشوه، خو په اعلامیه کې د اوربند او بل داسې کوم مهم ټکی نه و چې عام افغانان دې ورته هیله ولري. په اعلامیه کې لوی ټکی دا کرونا ناروغي سره د مبارزې کار و. تر اوسه پورې د اختر له لومړۍ ورځې څخه یوازې څو ساعته تیریږي او د دې ویره شته چې ښایي نن هم د جنګ، جګړو، بریدونو او وژنو راپورونه ورکول شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.